ننګرهار په چراګام چې یوه زراعتي ولسوالي ده، ډېری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دې ولسوالۍ بزګران وایي پخوا به یې په خپله ځمکه د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو کښت کاوه، خو اوس وخت دی چې د حرامو فصلونو پر ځای حلاله کرکیله کوي. دوی دغه راز له مسؤلینو بزګرانو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. په خپلو ځمکو باندې حلال فصل کړو، لکه جوار شو، سیزن شروع کېږي، پلي دي، جوار دي او لوبیان دي، دغه کرو او دغه لوګان سیزن اوس شروع کېږي، د خاصه وځي. نو موږ په خپلو ځمکو باندې تریاک او دغه شی نه کرو. کاري ریاست نه موږ دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي. موږ په خپلو ځمکو باندې نشهیي توکي، بنګ، کوکنار، چرس دا شیان نه کرو. لوګان، جوار، غنم دا په کرو چې حلال رزق دی. مسؤلینو نه غواړو چې موږ ته سرې تخمونه، اصلاح شوي تخمونه سرې دا راوړي، چې دا راوړي موږ په فصلونو کې وچو، موږ فصلونه به وشیو. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي په تېر کې د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ یو شمېر مرستې شوي او ډاډ ورکوي چې د مرستندویو موسسو په همکارۍ به راتلونکي کې هم بزګرانو سره بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره شي. په مختلفو برخو کې خدمات دوی ته وړاندې کیږي تر څو موږ وکولی شو دغه بوټي چې دلته مثال مخکې کرل کېده او حرامو د دې بدیل پروګرامونه موږ په نظر کې نیولو. د دې ترڅنګ موږ هغه نباتاتو باندې کار کوو چې مثال دلته هم پرحاصله دي او د کوکنارو ښه بدیل کېدلی شي، لکه اینجا، لکه ځمکني توتان، ځینې نور نباتات دي چې مثال د کرنې اداره پرې کار کوي، تر څو موږ وکولی شو د دې دپاره ښه بدیل پیدا کړو او بزګران د حلالو فصلونو استفاده وکړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله 0 ته راښکته شوې او هڅه کوي د بدیل معیشت پروګرام له لارې بزګرانو سره د باغونو جوړولو او نورو برخو کې اړینې مرستې وکړي.